هر کله چې آدم علیه السلام د هابیل په غم کې ناقراره و نو الله پاک جبرائیل علیه السلام د هغه لپاره د تسلی په خاطر راولېږه چې الله تعالی به تا ته یو نیکبخته او نیکعمله زوی درکړي چې د هغه له نسل نه به د انبیاو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شي. لنډه دا چې د هابیل د مرګ نه 15 کاله وروسته حضرت شیس علیه السلام پیدا شو. هغه په صورت، حسن او ښېګڼو کې د آدم علیه السلام سره یو شان و او په ټول اولاد کې د آدم علیه السلام ډېر خوښ و. حضرت آدم علیه السلام د وفات نه مخکې هغه خپل ولیعهد مقرر کړی و او وصیت یې ورته کړی و چې که چېرته ته د نوح علیه السلام په وخت کې وې نو زما هډوکي به د طوفان نوح په وخت کې په کښتۍ کې کېږدې چې د غرقېدو نه بچ شي او یا به خپل اولاد ته دا وصیت وکړي. حضرت شیس علیه السلام به زیات وخت د خپل پلار نه د جنت احوال په ډېره مینه اورېده او د اسماني صحیفو پوښتنې به یې ترې نه هم کولې. له همدې وجې نه آدم علیه السلام به په یو ځای والي د اخلاقو سره او انساني حق سره د خلیفه کړی و. د خلقو نه ځان ته د دنیا د مینې نه بې پروا به زیات وخت په وظیفو او عباداتو تېراوه. نفس یې تر خپل کنټرول لاندې ساتلی و. د حضرت شیس علیه السلام په زمانه کې خلق په دوه ډوله و. ځینو به د حضرت شیس علیه السلام او ځینو به د قابل د اولاد تابعداري کوله. د حضرت شیس علیه السلام په نصیحت سره ډېر یې په سمه لار روان شول او ځینې د نافرمانۍ په دستور باندې ولاړ وو. هر کله چې د هغه عمر 912 کاله شو نو روح مبارک یې د جسم مبارک نه پرواز وکړ او عرش معلا ته ورسېده. دوستانو، دا و د حضرت شیس علیه السلام د ژوندانه لنډه کیسه. په دې هیله چې ستاسو به خوښه شوې وي او د پام وړ به مو ګرځېدلې وي. د نورو عبرتناکو واقعو او همدارنګه اسلامي معلوماتو دپاره درسره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. مننه.